حق اکرام دی دروش د میاشتې، حق اکرام دی دروش د میاشتې، لوړی مقام دی دروش د میاشتې. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب و اصلاحي بیان ته په دې هیله چې د پای تر شیبو راسره مل واوسئ. دروژه د میاشتې، لوړی مقام دی دروژه د میاشتې. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د روژې مسائل دي. قدرمنو اوریدونکو، روژه په حقیقت کې یوه مدرسه ده. که چیرې مسلمانان په سمه طریقه او د سنت سره سم په روژې باندې عمل وکړي او په دې مدرسه کې شامل شي، بېشکه د دې مدرسې د فراغت نه وروسته به د پخوا په پرتله په ډیره غوره انسان تبدیل او بدل شي. روژه یوازینۍ مدرسه ده چې انسان پکې خپلې هغه اړیکې او روابط چې د اسلام سره یې په مختلفو برخو کې سستې شوې وي بیرته نوې او پیاوړې کوي، او په هغو ژمنو کې چې کمی کړی په دویم ځل هغه بیرته قوي کوي او ټینګوي. روژه داسې مدرسه ده چې مسلمانان پکې تیر او ماضي تر شا پرېږدي او نوې نړۍ ته د نوي عزم په نوي روح او نشاط سره ننوځي. په دې مدرسه کې د آخرت یاد تازه کوي او دا درس یادوي چې د آخرت نیکمرغي او د الله تعالی رضا حاصلول د مؤمن لپاره تر ټولو لوړه هدف او لوړه مقصود دی، او باید چې دا هیڅکله موږ هیر نه کړو. او روژه داسې مدرسه ده چې انسان متصف په تقوا ګرځوي، د انسان په زړه کې د الله رب العزت ویرې ته ځای ورکوي، او تقوا هغه شی دی چې انسان جنت ته رسوي او د الله رب العزت د عذاب او د جهنم نه ساتي. لکه چې الله رب العزت فرمایي ان المتقین فی جنات و نعیم، پرهیزګاران به هلته په باغونو او نعمتونو کې وي. او په بل ځای کې الله فرمایي ان الله یحب المتقین، بېشکه الله تعالی متقیان خوښوي. او د دې لپاره چې مؤمن وکولی شي په خپل زړه کې تقوا ځای پر ځای کړي، باید د دې لار ووهي، او تقوا ته د رسیدلو ډیره غوره لار هغه روژه، لمونځ، اذکار، دعا، د قرآن کریم تلاوت، د الله رب العزت په لاره کې لګښت، اعتکاف، سب استغنا ده. نو الله رب العزت دې په روژه کې موږ ته د دې نیکو اعمالو توفیق نصیب کړي تر څو د تقوا لاره باندې روان شو. چې په تقوا روان شوې د هغه آخرنی ځای جنت دی. الله دې موږ ته جنت نصیب کړي. الله رب العزت د روژې په هکله فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله فرمایي ای مسلمانانو، ای مؤمنانو، پر تاسو باندې روزه فرض کړې شوې ده لکه چې له تاسې نه د مخکې په پیغمبرانو باندې او د هغوی په پیروانو باندې الله روژه فرض کړې وه. او دا روژه په تاسې باندې د دې لپاره فرض کړې شوې ده چې په تاسې کې د پرهیزګاري صفت پیدا شي او تاسې د الله نه ویریږئ. نو هغه انسان که زموږ مسلمانان ورونه دي یا خویندې دي خو روژه نیسي، لکن په هغو کې د تقوا صفت نه پیدا کیږي، د الله رب العزت ویره د هغوی په زړه کې ځای نه نیسي، نو هغه دې پوه شي چې د هغه روژه نه ده.
بلکې داسې روژه ونیسئ چې د هغې روژې په وسیله باندې ستاسې په زړونو کې د الله ویره پیدا شي او د متقیانو صفت زموږ په زړونو کې پیدا شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السهر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ډېر روژتیان داسې دي چې د هغوی لپاره د هغوی د روژې نه کم اجر و ثواب نشته مګر صرف دا چې د هغوی ګیډې به اوږي، ځکه په خولې باندې صرف خوراک او څکاک نه دی کړی، لکن دروغ یې ویلي دي، حرامو ته یې کتلي دي، حرام یې اورېدلی دي، نو د دې روژې نه دې لپاره کم ثواب نشته مګر صرف دا چې د هغه ګیډه اوږې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رب قائم لیس له من قیامه الا السحر. ډېر داسې کسان دي چې هغوی شپې ولاړ وي د الله طاعت او د الله عبادت کوي، شپې رڼې کوي، خو د هغې نه هغوی لپاره کم اجر و ثواب نشته الا سحر مګر ستومانتیا او بیخوبي. نو قدرمنو اوریدونکو راشئ چې ته داسې روژه ونیسو چې واقعا په موږ کې د تقوا صفت او د الله ویره پیدا شي. داسې روژه نه چې په هغې باندې زموږ ګیډه وږې او تږې وي او د هغه په بدل کې موږ لپاره هیڅ کم اجر و ثواب نه وي. خپل ټول غړي او د خپل د بدن ټول اعضا روژه کړئ تر څو چې د الله رب العزت د رحمت او د مغفرت مستحق وګرځو. همدارنګه کومه عبادت چې په شپې کې کوئ ستاسې مقصود او ستاسو هدف دې د الله رضا وي، که هغه تلاوت وي، که تراویح وي، که د تهجد منځونه وي یا د الله رب العزت اذکار وي، په هغې کې صرف د الله رضا مطلوب او هدف وګڼئ او د دې لپاره یې وکړئ چې دا د رحمت میاشت ده، دا د مغفرت میاشت ده، دا د برکتونو میاشت ده، په دې هیله چې الله زما ګناهونه معاف کړي او تل لپاره ماته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. او که خدای مه کړه په دې کې ستاسو د الله رضا هدف نه وي، څه ناڅه ریا ستاسو په عبادت کې ځای ونیسي، نو بیا هلته کم اجر و پاداش نشته، صرف دومره چې بېخوبه به یاست او تاسو به ستړي یاست. همدارنګه الله رب العزت په سورة بقره کې فرمایي کذلک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون. دغه شان الله خپل حکمونه خلکو ته په ډاګه څرګندوي، ښایي چې هغوی له ناوړه چلند نه ځانونه وژغوري او په دوی کې د تقوا صفت پیدا شي. او یو حکم د الله د حکمونو نه روژه ده. او الله رب العزت په خپل کلام کې د توبه کوونکو ستاینه داسې کوي، فرمایي ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. الله رب العزت هغه خلک خوښوي چې له بدي نه لاس واخلي او هغوی سپېڅلتیا غوره کړي. نو د روژې مبارکه میاشت د توبې میاشت ده، د روژې مبارکه میاشت د پاکي میاشت ده. د الله رحمتونه د روژې په میاشت کې د باران په شان باندې وریږي. نو راشئ چې د خپل تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړو او په خپلو ګناهونو باندې ندامت او پښیمانتیا څرګنده کړو او د الله رب العزت نه د خپلو ګناهونو بخښنه او مغفرت وغواړو تر څو چې الله زموږ ګناهونه معاف کړي او د تل لپاره الله موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د روژې مبارکه میاشت د صبر میاشت ده، هم د خوراک په مقابل کې صبر، هم د څکاک په مقابل کې صبر، هم د حرامو او د فجایع په مقابل کې صبر. نو چا چې صبر وکړه رسول الله فرمایي چې وثواب الصبر الجنه، د صبر ثواب چې دی هغه جنت دی. او الله رب العزت د صبر کوونکو په هکله فرمایي واصبروا ان الله مع الصابرین. له زغم او د صبر نه کار واخلئ، په یقیني توګه الله رب العزت د صابرانو ملګری دی. نو که غواړئ چې الله رب العزت معیت حاصل کړئ او د الله رب العزت ملګرتیا د خپله کړئ، نو راشئ داسې روژه ونیسئ چې په واقعي توګه د الله رب العزت د مغفرت او د رحمت مستحق وګرځو. 11 میاشتې موږ خوراک وکړه او څښاک هم وکړه،
راشئ دا یو